بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګران دوستانو امید ده چې ټول جوړ او روغ یاست. ښه ګران دوستانو، نن موږ تاسو د کتاب د څلورم درس نه یو بل حصہ درس لرو، ګورو چې په دې کې څه راته وایي او څه پکې زیات شوي دي. ښه ګران دوستانو، زه امید لرم چې د خپل د وس مطابق توضیحات درته پکې درکم. دوستانو، نن موږ تاسو د سیډي درس لرو. بیا لکه څنګه چې ګورئ او دلته دوستانو دغه جملې چې دی موږ تاسو ټولې ویلې دي، د دې درته په پښتو کې معنا نه کوم. یو دغه شین خط معنا کوم او دویمه خبره درته یو دو جملو په اړه کې درته وایم. په دې باندې خو دوستانو پیږي چې وای هورن لیزن und lernen sie، یعنی چې واوري ویل او زده کوي تاسو کنه، او شرابن زی نوخ انمال یعنی ولیکي تاسو بیا یو ځل، لکه مثلا دغه خط چې دا بیا راخلي دا خط بیا ولیکي، یعنی مثلا کاپی کوي. امیدوارم دوستانو پوه شئ، یا مثلا په کتابچه کې ولیکي خو مثلا یو ځل بیا ولیکي. یا دویمه خبره دا چې دوستانو تاسو په دې درس کې دغه سیډي ته توجه وساتئ، ځکه چې د سیډي درس دوستانو د دې پنځم یوې د څلورم درس نه نور زم په تنګ راغلم چې د زور زیات شو. نو دوستانو نو تاسو دغه حروفونو ته متوجه شئ چې دغه اوله کې وای یا دغه جملو ته چې مثلا د ارتیکل سره چې وای نو دا سنگولار یا مثلا یو دانه چې وای هغه څنګه وای، او جمع چې وای دغه سره ارتیکل نه وای، خو جمع یا د یو نه چې 2 3 4 شي یعنی زیات شي نو هغه څنګه ویل کیږي. دا وګورئ چې دوه پیری هر یو جمله وای کنه، یو پیری سنگولار وای، دومه پیری پلورال وای، یعنی داسې. یو دویمه خبره دا چې دوستانو د بلومن کول چې دا مثلا یعنی ګلپی، نو دا چې دغه یو ځلی وای. یو دویمه خبره دا چې مثلا کېدای شي دا په پلورال کې هم دغه شي. او دریمه خبره دا چې دغه دی پاپریکا چې دا کومه مثلا په دې کې دوستانو تاسو توجه وکړئ چې مثلا دغه دی اورانج لکه څنګه چې دغه ای باندې ختم شوی، نو مثلا دا پاپریکا مثلا دا هغه نه ده، وګورئ ا باندې دلته ختم شوی خو ارتیکل دی ده. نو دوستانو زه تاسو د سیډي نه درس کوم، نو خو د دې ټولو معنا تاسو ته زده. نو امید ده چې تاسو زما خبره پوه شئ، نو صرف تاسو ورته غوږ ونیسئ، بیا دغه نه لاندې کوزیږو چې لاندې نور څه درس لرو. Ja. Seite 58, Aufgabe 1. Hören, lesen und lernen Sie. Die Ananas. Ananas. Der Apfel. Äpfel. Die Banane. Bananen. Die Birne. Birnen. Der Blumenkohl. Das Ei. Eier. Die Gurke. Gurken. Die Karotte. Karotten. Die Kartoffel. Kartoffeln. Die Melone. Melonen. Die Orange. Orangen. Die Paprika. Paprika. Die Tomate. Tomaten. Die Zwiebel. Zwiebeln. ښه ګران دوستانو، لکه څنګه چې واورید په سیډي کې چې څه درته ویلې، نو امیدوارم دوستانو چې مثلا اول خو د مخکې نه یو ډګانو نه تاسو د دې په معنا باندې پوهیږئ، او نور چې دا مثلا دلته څه درته ویلې مثلا مغه سیده وز دا زده کوي. ښه که کم دوست نه زده کړي او که کم دوست مثلا مستقیم هم دی ویډیو ته راغلی، نو د دې نشاته ویډیوګانې وګورئ، نو کولای شي په دې کې تاسو د معناګانې وګورئ، ځکه چې بعضې دوستان پکې ډېر په تنګ شوي دي چې مثلا صرف هم دغه درسونه تکراریږي، نور چې شنه دوستانو دا پیره مې یو کتاب دا چې یو کتاب ده، نو د دې ختمول پکار دي، دغه نه وروسته بیا ګورو چې څه کوو او څه نه کوو. ښه امیدوارم دوستانو پوه شوي. دلته وایي چې وی heißen die Wörter in ihrer Sprache، یعنی څه وی heißen یعنی څه نومیږي دی ورته، یعنی دا جملې in ihrer Sprache یعنی د ستاسې په ژبه کې sprechen sie یعنی خبرې وکړئ.
دوستانو ګوري دا خلک اوس لاین ته راغلی نه یعنی اوس راته وایي چې دا څه نومېږي اوله کې به مې ویلو چې موږ صحیح زده کړي وای خیر بهرحال ګپ مې سره ولګاو نو ښه د دې نه ښکته دلته وایي چې وایي lesen Sie die Fragen und die Antworten صحیح ده یعنی ولولئ تاسې د سوالونه او جواب یې کوي صحیح ده که نه په ډېرې بخښنې سره دوستانو دلته ما غلطي وکړه دلته ځکه چې غلی یم شوم ورته وایي lesen Sie die Fragen und die Antworten یعنی څه نه وایي چې جواب یې کوي یعنی مثلا جواب هم کوي صحیح ده خو لیکن په دې ځای کې وایي چې ولولئ تاسې سوالونه او جوابونه ښه امیدوارم دوستانو پوه شوي ښه په دې ځای کې وایي چې was passt zusammen یعنی څه سره یو ځای صحیح دي اوس دلته دوستانو وګورئ چې 1 2 3 4 مثلا دغه سوالونه شوي دي او په دې ځای کې A B C D یعنی 4 دانه حروفونو سره بیل بیل جوابونه ورکړل شوي نو دوستانو لکه دغه B چې ده د یو جواب ده دغه D چې ده مثلا دغه یو دا د دوم جواب ده مثلا داسې ښه نو دوستانو اوس وګورئ په دې ځای کې وایي چې Sie wünschen مثلا هغه وایي چې مثلا یعنی څه غواړئ یا څه پکار دي لکه دکان ته چې لاړ شي همداسې چورت وکړي چې زه به اوس څه شی واخلم چې وانخلم یا څومره واخلم څومره به وانخلم خو دکاندار در باندې غږ وکړي Sie wünschen یعنی تاسې څه غواړئ یا څه پکار دي نو په دې ځای کې وایي چې ich möchte 5 Bananen und 1 Kilo Birnen ښه مثلا زه غواړم 5 دانې کیلې او 1 کیلو ناک یا نشپاتی نو دوستانو ګورئ چې جواب یې دغه ده دویم سوال دلته وایي sonst noch etwas sonst یعنی نور هم څه پکار دي که نه مثلا یا نور هم څه شته نو جواب دی ده نو دی دغلته ده وایي چې یا bitte einen Blumenkohl هو مهرباني وکړه یو دانه هم ګلپي یا بعضې دوستان ورته ګوپي هم وایي ښه په درېیمه کې څه ورته وایي چې ist das alles یعنی دا ټول همدا دي مثلا دلته د درېیم جواب C ده دا وګورئ دلته مې C ورسره لیکلی په دې ځای کې وایي چې nein noch 2 Kilo Tomaten und 5 Zwiebeln nein یعنی نه noch یعنی نور 2 کیلو یعنی 2 کیلو توماتن یعنی ټماټر und 5 Zwiebeln او 15 دانې پیازه ښه امیدوارم پوه شوي نو په دې ځای کې چې ورته ویل چې ټول همدا دي نو هغه ورته ویل چې نه دلته مثلا زما نور هم پکار دي که نه نو هغه دکاندار هم مثلا حیران شو ورته وایي چې noch etwas یعنی نور هم څه شته ښه نو په دې ځای کې بیا څلورم کې A ده دا وګورئ دوستانو دلته مې A هم درته لیکلی د څلورم سره دا وایي چې nein das ist alles نه نور څه نشته das ist alles یعنی ټول همدا دي ښه نو امیدوارم دوستانو تاسې پوه شوي دغه ترجمه وه چې د زما د وس مطابق خپل کار مې درته وکړ او دویمه خبره ده دوستانو دا وګورئ مثلا سوال چې کوي یعنی ټول همدا دي دلته څه وایي ist das alles چې کله جواب ورکوي مثال د خبرې هغه یعنی په بله خبره کې که په همدغې خبرې ته هم جواب ورکړي یا ist das alles یا das ist alles یعنی داسې بیا ورته وایي مثلا که دلته چې دغې خبرې ته وایي مثلا خو لیکن جواب یې بیا داسې ده nein das ist alles یا مثلا چې دلته ورته وایي چې ist das alles نو صرف په دې ځای کې به یا راولي das ist alles یعنی هو ټول همدا دي ښه نو امیدوارم دوستانو پوه شوي صرف مثلا د الماني ژبه داسې ده لکه څنګه چې وکتل همغسې یې زده کوي ځکه چې د ډېرو هغه سره ګراني بیا پېښېږي ښه اوس دوستانو زه تاسو ته سی ډي پرېږدم چې مثال دغه ځای کې څه شی وایي او غوږ ورته ونیسئ او دا صفحه خو ګورئ چې مثلا 58مه صفحه ده نو زه به بیا د سی ډي نه پس د خدای په اماني در سره وکړم او بیا به یې بند کړم غوږ ونیسئ Seite 58, Aufgabe 4. Hören Sie die Fragen und antworten Sie. Sie wünschen? Sonst noch etwas? Ist das alles? Noch etwas? دوستانو لکه څنګه چې
سوالونه وکړه جواب یې نه ورکوه لکه ما درته تیار جوابونه اوله کې ترجمه کړه نو دوستانو ما ورسره ماوس ګرځاوه چې هغه سوال به کوه بیا به جواب سره به ما دلته جواب نه بعد ما ماوس ګرځاوه نو امیدوارم دوستان تاسې پوه شوي او په دغه ځای کې چې مثلا څنګه ویل دلته پاسې ویل لکه زه یو وارې کې بندم شوم چې یعنې تاسې ولولئ سوالونه او جوابونه او په دې ځای کې درته وایو چې hören یعنې واورئ Sie تاسې د fragen یعنې سوالونه und antworten Sie او جواب یې کوي یعنې جواب یې کوي په دې ځای کې وایي نو په دې پاس ځای کې زه غلط شم خو یعنې په دې ځای کې وایو چې ولولئ سوالونه او جوابونه صحیح ده که نه امیدوارم دوستانو پوه شوي او نورم دوستانو په پاک الله باندې سپارم د راتلونکي درسه پورې د الله په امان ښه وخت او ښې چارې